له پاکستان څخه د افغان واکمنۍ مهمې او جدي غوښتنې او د پاکستان غبرګون. د کابل واکمنۍ غوښتنې پر اسلام آباد ښې نه دي لګېدلې. اوسنی افغان حکومت له پاکستان نه څه غواړي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. سرچینې وایي چې د استانبول د سولې په خبرو کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ روانې دي، د پاکستان پلاوي د کابل واکمنۍ دلایل غیر منطقي او له واقعیتونو لرې بللي دي. د راپورونو له مخې دواړو لورو تېره ورځ یکشنبه د ترکیې د استخباراتو د رئیس په منځګړیتوب خپلې خبرې پیل کړې او د پاکستان پلاوي د افغان حکومت وړاندیزونو ته خپل ځواب وړاندې کړ. سرچینو ویلي چې اسلام آباد په دې ناسته کې خپل وروستی دریځ په څرګنده د افغان حکومت له پلاوي سره شریک کړی او ټینګار کړی چې له تروریستي ډلو سره د دوی ملاتړ د پاکستان لپاره د منلو نه دی. پاکستانی پلاوي همدارنګه له کابل واکمنۍ غوښتي چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او د توندلارو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره څرګند او عملی ګامونه پورته کړي. خو پاکستانی سرچینې ادعا کوي چې افغان حکومت داسې ښکاري یوه بیله اجنډا تعقیبوي، کوم چې د پاکستان او افغانستان ګټې پکې نه خوندي کیږي. پاکستاني رسنیو د دې هیواد د امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د خبرو په بهیر کې هر ډول پرمختګ به د کابل واکمنۍ په دریځ او چلند پورې اړه ولري. په لومړي پړاو خبرو کې چې د شنبې پر ورځ د قطر او ترکیې په منځګړیتوب په استانبول کې ترسره شوې، پاکستان افغان واکمنۍ ته د تروریزم پر وړاندې د مبارزې یوه هر اړخیزه طرحه وړاندې کړه، تر څو له کرښې ها غاړې د ترهګریزو فعالیتونو له ګواښونو سره مبارزه وشي. د پاکستان او کابل واکمنۍ ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې په استانبول کې وروسته له هغې پیل شوې چې په دوحه کې د لنډمهاله اوربند په اړه د دواړو لورو هوکړه وشوه. دا په داسې مهال کې ده چې د پاکستان د دفاع وزیر د دغې ناستې له پیل مخکې خبرداری ورکړی و چې که خبرې ناکامه شي، اسلام آباد به له افغانستان سره مخامخ جګړه پیل کړي.